په مالی تاوان خپه خو پر الهي ډالۍ او نعمتونو بې پروايي لږ فکر خو وکړه او شکر وباسه. د سل وختان نه تر خپو پورې پتا باندې څومره د الله تعالی نعمتونه دي خو ته پرې نه پوهیږي او سره لدی بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لالهان د ژوند کوي. سره لدی چې پتن روغ او په ګډه موړي ولې د ورکو په اړه اندېښمن او پرشته شیزونو ناشکر یې. ته څومره په خواږه خوب بيده کېدی شي او څومره داسې سترګې شته چې درد یا ستونزې له امله د خوب لارې چارې ساري او که الله تعالی مکړه غمونه او اندېښنې د لسترګو خوبونه وتښتوي نو ته بیا ویده کېدی شي. تا خپله ګېډه له خوندورو خوړو ډکه کړه خو ډېری داسې خلک شته چې د ناروغۍ یا نیستۍ له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي او که د هغوی په څیر ستا ګېډه هم له ناروغۍ او دردونو ډکه شي نو څنګه به د خوراک څښاک ته زړه وشي. که تاسې د الله تعالی درکړې شوي نعمتونو ته ځیر شئ نو ځان به د الله تعالی په بې شمېره نعمتونو کې له سر نه تر خپو پورې ډوب عمومئ. ته دوه سترګې، دوه لاسونه، دوه پښې، غږېدونکې ژبه، اورېدونکي غوږونه لري. تاسو ته داسې وړه خبره ښکاري چې سړی دې په خپلو خپو ګرځي. ډېری داسې خلک شته چې له دغه نعمته بې برخې دي او په خپلو خپو د ګرځېدو په ارمان دي. لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي که تاسې د الله تعالی د نعمتونو شمېر وغواړئ نو نه شئ شمېرلی. حقیقت دا دی چې الله تعالی ډېر بخښونکی او مهربان دی. الله تعالی درته د اورېدلو ځواک درکړی چې ته پرې اورېدلی شي خو ډېری داسې خلک شته چې هغوی د اورېدو څخه محرومه دي. ډېری خلک د نړۍ د څیزونو د لیدو په اړه ارمان کوي خو تا ته الله تعالی ښکلي لیدونکي سترګې درکړي دي. بس د الله تعالی شکر وکړه چې اورېدل کولی شي کوڼ نه یې، لیدل کولی شي ړوند نه یې، په بدن روغ یې معذوره نه یې، عقلمن یې لیونی نه یې، له څومره سترو او ارزښتناکو امتیازاتو برخمن یې. بره ښکته مخې ته شاته له هر لوري پر تاسې الله تعالی خپل نعمتونه لورلي دي. روغ بدن، سولیز چاپیریال، کور کالی، خوراک او څښاک، پاکه هوا او د اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس، پښې، دا ټول څومره قیمتي نعمتونه دي. یعنې له تا سره د ټولې نړۍ قدر شتمني شته دی خو ته پرې نه پوهیږي. ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي خپل ښکاره او پټ نعمتونه په تاسو تمام کړي دي. پس تاسو به د الله تعالی د کوم نعمتونو ناشکري کوئ.